अलग से खबर है कना तैयार मेहनत की चैनल सब्सक्राइब का सपोर्ट लोग कैसे कि जो रोज मेहनत के डेली व्लॉग के डेली व्लॉग ډیر زیات ګران کار دی سپورट یې کوي چې मेहनत بیا او پدوا کی السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خباینن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکله او بای ما ولاګ سٹارټ کو تقریبا په 4:30 بجې سو وجرا وجدار غنه چې سار را سیر ما سار اپلوډینګ سٹارټ کړی اوسه پوری کله بجلی راځي او پتن لګي زموږ پر وای فای کې څه چلې اوسه پوری لانه اپلوډ شوی نور کله دې ټیم له ما ولاګ اپلوډ کړی نو اوس مې نوې بلاګ سٹارټ کو نو ان شاء الله د ماسوتنه پوری به چرته بځای نه زموږ سره به نو دا مرګره راغلې دي او چې مانځنه پاس په چرته چکر لوځو دا چې دی نو دو فائنل ټرم ایگزام دی او د لګیاله PUBG تو اوس پاسې دی مرګري نه جی دی اوس پاسې نو اوس نه پاسې دی د ماس سار په 12 بجې پاسې دی ها سار په 12 بجې پاسې دی 12 بجې لکه ساری بھائی دا تاسو وګورئ مازیګر مونږ زمو کو او اوس رالو دلته چکر لا ازه ډېر ښکلی دی یخ هوا پکې لګي مګر تاسو ته ښایم دا وینه तुम्हारे शहर में और मेरे पहाड़ में जानते हो क्या फर्क है यहाँ परिंदे पिंजरे में नहीं आजाद हैं जाने तेरे शहर का क्या इरादा है आसमान कम هر جماعت ته تقریبا 20 منټ پاتې دي او په 20 منټ کې مونږ ځان کور ته رسو الکه راخې جه موټر سایکل ته د مونږ کور په کاله خې لګي هي جه بخولي راخې جه الکه दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो خجی نورو جماعت وشو او اوس حجرې ته راووتم تقریبا 8 بجې دي مونځ ته 15 منټ پاتې دي تر راووته نو زما اودس کوم او بیا به زم مانځنه وروسته به ګپ شپ لګو او زما پرونه ویډیو چې ده که نه هغه نن اپلوډ شو اوس اپلوډ شوه تقریبا 8 بجې چې اپلوډ کمپلیټ شو نو لاړ شئ تاسو هغه وګورئ او زه زما اودس کوم او بیا نور ګپ شپ لګو راپاسه مړه چکا کو کنه راپاسه بخېټه مې لاړلې اوبه مې ډېرې کړي دي اوبه یې ډېره کړې مونږ هلته وې راپاس چکا به یو ګیم کې بس بیا به صحیح شي خو یو به نن دې بیا اندیش کړي کو او که نه یاره نن مې دته مې نن وي مې راځم دغه ته ځو کوی نه اوبه راوړو نو هغه وایي دغه دی وایي بوتلې نشته دی دا چل دی هغه چل دی حاجي نو اوس رالو ته راونه اوس پر چکې گیم کو نو راځئ اس کو نہ لگے دے سے پتہ لگی لکه دا ګیټر یې هسې قدرتي بچوا میرا قسم په خدای قدرتي بچوا ویسے بات کوي میرا ستا لکه دا اوس قسمت دی یې ګیټر درې ګوره وړه خان کو دا درې پیاد دی کی روایت دا څه مقصد وړي اس چکر وړي پرامیر وای بس بابا لگ دا څه کوي بس بابا لگ ډبلې भाई मैं چې وګټو پسند آ سکے وګټو دا شیخ نه دی چې زما خلاف کینی کنه چې زما سرناسی بیا میچ نه ګټیو چې زما خلاف کینی بیا ګټلې خاجي نو مرګري رخصت کړو او اوس په زمونږ ولاګ مخ په وړاندې رواني
गाډي قرار کوي زما په خیال نه به یې رالو ورګه سی کوم نو نه به را رسیدو او مرګر دان لاړو بجلی لاړه دی را رسیدو ویلکم سیاست خبر روانې دي نو زه وختي مم شاټ په دې زمانه غسته هم لاسو ما وسم دا شاټ په دې ځای لمه وجه دا را کنه چې بجلی نه وا او زه دغه کس ناسمه په دې کې چې می کاتونو نه به دی رالو نو هغه سره غپ شپ لګاو خو زموږ په پاکستان کې دا کار دی بجلی نه وا نو چې اوس بجلی رااله نو اوس می شاټ واغستو یو پی ایس وغیرہ دا سیستم شته نه غریبی دا اوس می سوزا کې غسته اوس په ان شاء الله مزدوري کوم بیا یو پی ایس ځان لواله ما نو اوس په نور غپ شپ چلے دوی سره لګاو ها مرګ تاسو ته په خیرالي او ویلکم درته کوم مشاهد سی وو ویلکم تاسو خو دې در پاتې دی مې لا ولاګ سٹارټ کو تاسو په منځو خبره یاره امرلو موږ ته پولیس کاری دي अलग से खबर है कि तैयार मेहनत की चैनल ला सब्सक्राइब का सपोर्ट लोग कैसे कि जो रोज मेहनत के डेली व्लॉग के डेली व्लॉग ढेर ज्यादा ग्रांड कार दे सपोर्ट है अलग अच्छी मेहनत भी है ऊपर बाकी सही था बाबा तुम सब हमारे मिनवाल الله دې ستاره چینل مخ په وړاندې بوځي او استاد مینوال ډېر ډېر شکریا چې تاسو سپورټ کوي او الله دې خوشاله ساتي استام ډېر زیات شکریا چې زم استام ډېر زیات شکریا چې زم د مخو کې په خپل چینل کې راوسته دا غنه جدي وی چې ابل اوس په 11 بجې باندې مونږه په 11 نه په 2 بجې باندې مونږه پولیس ودرولې وی چې بده ټیم مګر ځای روانګي کوي او روان دي سو کو دا خجنو نیم به دې څنګه لاړو نو ما ایډیټینګ سٹارټ کو تقریبا نه 2 بجې دي زما ایډیټینګ هم پوره شو او زمونږ نه ولاګ هم پوره شو امید دی چې تاسو خوښ شوي کو جره خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او اوس مال راکې اجازه ته د سبانی ولاګه پوری د لوی الله پامان